د اعتکاف خو ډېر اجر او ثواب دی کو ما او ته هغې ته سوچ وکړو مخکې د دې چې زه تاسو ته احادیث ووایم چې امام الانبیا دا وی حدیث کې دا راغلي دا راغلي دا راغلي دا راغلي د هغې نه مخکې زه تا ته د اعتکاف یو جلک پیش کوم د هغې نه مخکې زه تا ته د اعتکاف هغه کیفیت ذکر کوم چې ته څوک یې چې جومات ته راغلی او ته جومات کې څه دپاره ناستې اعتکاف دومره وړوکی عمل نه دی تا چې کله بستره راواغسته بستره دې پیشا کړه او جومات ته راغلی ته د الله در ته ملنګ راغلی ته د الله در ته سوالګری راغلی ته د الله در له فقیر راغلی ته وې الله د دنیا خواهشات مې پرې غوستل الله د دنیا لذتونه مې پرې غوستل الله بچی مې شاته گزار کړ الله ښځه مې بار پرې غوستله الله د دنیا کاروبار مې شاته وارتو کریم الله ستا په در کې سوالګری پروت ما الله ستا په در کې سوالګری امتاله راغلی ما الله زه د خپلو ګناهونو مغفرت درنه غواړم الله زه د خپل ګناهونو مغفرت تا نه غواړم کریم الله زه ستا د در مسافر یم الله زه ستا کور ته راغلی یم الله زما بستره ستا په کور کې پرته ده الله ما هر څه پرېغوستل تا ته راغلم نور کریم الله ستا خوښه ده الله کو ته مې بخې کو ته مې نه بخې الله ما خو دنیا پرېغوستله تعلقات مې پرېغوستل د خلکو سره راشه درشه مې پرېغوسته الله د پردې نه شاته ناسېمه الله تنهایۍ کې ناسېمه الله یوازې ناسېمه ما سره غم زما د ګناهونو دی الله ما سره غم زما د بخښنې دی الله ما سره غم زما د مغفرت دی الله چې ته ما بخې ام ستا په در کې پروت یم او الله تر هغه وخته پورې نه پاسېږم الله زه به ژړاګانې درته کوم الله زه به فریاد درته کوم چې تر څو تا بخښلی نه یم الله تا زما ګناه معاف کړې نه ده الله تا زما خطا معاف کړې نه ده کریم الله څه چې زه غواړم چې هغه رانه کې راله زه جومات نه نه پاسېږم الله زه جومات نه نه وځم امام الانبیا فرمایي من اعتکف یوما چا چې اعتکاف یو ورځې د الله دپاره وکړو یو ورځ اعتکاف یې د الله دپاره وکړو دا سړی به الله د جهنم نه 3 خندق لرې وساتي او د یو خندق منځ کې څومره فاصله ده څومره وي لکه د ځمکې نه اسمانه پورې د یوې ورځې اعتکاف معنی دی الله دومره جهنم نه لرې ساتي لکه د ځمکه او د اسمان دومره د جهنم نه لرې شوي د الله د لعنت او غضب نه لرې شوي د هر قسم ګناه نه محفوظ وي خو ځان دې ورنه بچ کو اوس غیبت ته نه کې چغلخوري ته نه کې ستا نظر غلط نه استعمالیږي ته چا سره تیزې خبرې نه کې ته چا پسې بهتان نه تړې ته د ملایکو په شان مانې شوې څنګه چې هغوی په یو ګوټ کې د الله بندګي کوي ته د الله بندګۍ ته ناسې د الله بندګۍ او رضا ته دې سترګې دي د الله خوشحالولو ته دې سترګې دي کریم الله څنګه خوشحاله کېږي الله څنګه راضي کېږي امام الانبیا وي چا چې اعتکاف د الله دپاره وکړو د ایمان په خاطر باندې د ثواب په خاطر باندې غفر له ما تقدم من ذنبه د انسان چې مخکې کم خطاونه کړي دي مخکې چې کم ګناهونه کړي دي دینه چې کومه خطا شوې ده دینه چې کومه ګناه شوې ده الله وایي هغه ګناه مې در معاف کړه هغه خطا مې در معاف کړه انسانه تا نیک عمل وکړو تا بستره زما کور ته راوړه ته ما ته ملنګ او فقیر پروت وي ما ته محتاج سوالګری پروت وي الله وایي ګناه درته بخمه الله وایي مغفرت درته کومه او د دې نه لویه خبره دا ده چا چې اعتکاف د الله دپاره کړی دی امام الانبیا وایي دومره اجر و ثواب دی لکه دی انسان چې 2 حجونه کړي لکه دی انسان چې 2 عمرې کړي مسلمان ووایه په یو حج باندې څومره خرچه ده په یو عمره باندې څومره خرچه ده ستا د زړه تمنا ده د حج کولو ستا د زړه ارمان دی عمره کول خو تا له عمره الله جومات ته راوستله تا له حج الله جومات ته راوستی دی یو هم نه دی راوستی الله به 2 حجونه مې راوستل 2 عمرې مې راوستلې انسان حجونه مه ضایع کوه انسان عمرې مه ضایع کوه د اوقات مه ضایع کوه خو ته اوسګارې د دنیا کار دې نشته دی د دنیا کسب دې نشته دی د بچو غم در باندې نشته دی د ښځې غم در باندې نشته دی الله مقدر کړې ده دا موقع غنیمت وګڼه دا وخت غنیمت وګڼه راشه جومات ته مسافر پرېوځه د الله په در کې پرېوځه الله ته ژړه فریاد وکړه الله ته خپله ماضي پیش کړه د امت مسلمه ته دعاګانې وکړه د دې باره کې ژړاګانې وکړه د اختر په شپه چې روانې خوشحاله به روان وې د اختر په شپه چې الله انعامات تقسیموي ستا په برخه باندې اعتکاف پکې شته دی ستا په برخه جړه پکې شته دی ستا په برخه ذکر پکې شته دی ستا په برخه د قرآن ختم پکې شته دی
ستا په برخه تراویح پکې شته دی، ستا په برخه جمع سره مونځ پکې شته دی، ستا په برخه باندې نفل پکې شته دی. قیمتي عملنامه د معتکف ده چې هر قسم عمل الله په دې